او په صحیح حدیث کې دا راځي مقداد ابن اسود رضی الله عنه وای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو څخه د زنا متعلق پوښتنه کوي چې د زنا حکم څه دی، حالانکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته د زنا حکم معلوم دی، خو دلته صحابه کرامو ته یو بل حکم بیانوي چې زنا تر زنا هم فرق وي. د دې دپاره د صحابو څخه دا پوښتنه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړل، صحابه کرام ورته وایي چې حرام حرمه الله ورسوله، زنا حرام ده، الله رب العالمین حرام کړي او د هغه رسول حرام بللی ده. دلته نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې زنا خو حرامه ده، کبیره ګناه ده، خدا واوري یو انسان چې د لسو زنانو سره لس واره زنا وکي، دا په ګناه کې دومره نه ده سخته لکه یو بدبخت انسان چې راولاړېږي هغه د خپل همسایه، د خپل ګاونډي، د خپلو دوستانو اقرباو د ښځې سره زنا کوي. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر، یو سړی چې د لسو زنانو سره زنا وکړي دا ورته اسانه ده تر دې من ان يزني بامرأة جاره، تر دې چې یو بدبخت انسان د خپل همسایه د ښځو سره زنا کوي، نو دا په حکم کې دومره سخته ده. لس واره چې یو انسان زنا وکړي د هغه ګناه مو دومره نه وي زیاته لکه یو انسان چې د خپل همسایه، ګاونډي او دوستانو اقرباو د ښځې سره العیاذ بالله زنا کوي. د دې ګناه دومره سخته ده، د دې جرم دومره عظیم دی. نن سبا ډېر داسې بدبخته ځوانان سته، بدبخته خلک سته چې هغه په خپله سیمه کې، په خپل کلي کې د خپل همسایهګانو له ښځو سره غلط تعلقات ساتي، د خپلو خپلوانو د ښځو سره غلط تعلقات ساتي، د خپلو اقرباو دوستانو له ښځو سره غلط تعلقات ساتي. نو د دې ګناه دومره سخته ده چې یو وار څوک زنا وکړي لکه لس واره چې د پر دې ښځو سره زنا کړې وي. هسې د زنا حکم خو معلوم دی چې کبیره ګناه ده، خو دا داسې زنا ده لکه لس واره چې ته کبیره ګناه وکړي. او یو بل روایت کې دا راځي چې تر شرک لاندې او تر قتل لاندې درېمه سخترینه ګناه هغه دا زنا ده، هغه دغه د خپلوانو سره، د همسایګانو سره زنا کول دي. جلیل القدر صحابي ابن مسعود رضی الله عنه ته یو صحابي رالی، ورته وایي چې په ګناهونو کې کومه ګناه عظیمه ګناه ده، سخته کبیره ګناه ده؟ ابن مسعود رضی الله عنه ورته وایي چې یو څوک د الله رب العالمین سره شریک ونیسي، کفر اختیار کې اوله سخترینه ګناه کفر دی. صحابي ورته وایي د دې نه لاندې بیا کومه ګناه سخته ده، کومه ګناه کبیره ده، عظیمه ده؟ ابن مسعود رضی الله عنه ورته وایي چې یو انسان راولاړ سي خپل بچی قتل کې، د دې وجه چې دا به ونه ساتم، د دې د ساتلو طاقت به زما سره نه وي. واورئ ناحق قتل چې د عام یو کس وسي دا دومره سخته ګناه ده لکه تمام انسانیت چې قتل کړی وي. لیکن چې یو څوک بیا خپل نازولی بچی قتل کوي د دې ګناه به څومره عظیمه وي. نو دا دویمه سخته ګناه ده. هغه صحابي مبارک ورته وایي چې د دې نه وروسته بیا کومه ګناه لویه ده، کبیره ګناه ده؟ جلیل القدر صحابي ابن مسعود رضی الله عنه ورته وایي چې بیا کبیره ګناه، عظیمه ګناه دا ده چې یو څوک د خپل همسایه د ښځې سره، د خپل ګاونډي له ښځې سره یا لور سره یا خور سره غلط تعلقات وساتي او زنا وکړي، العیاذ بالله. وجه دا ده چې په دې کې ډېر زیات کبایر
عظیم ګناهونه را یوځای سوه. یو دا چې د دې همسایه ګاونډي دوست پر تا باندې حقوق وه، هغه حقوق تا د خاورو سره خاورې کړل چې دا د یوه کبیره ګناه وکړل. دویمه کبیره ګناه دا راله چې د مسلمان پر کم مسلمان باندې حقي، نو هغه حقوق هم تا ته خاورو سره خاورې کړل. دریمه کبیره ګناه دا ده چې د همسایه سره د خیانت وکړي، ځکه چې د هغه خیال به تا ساتلی، د هغه حفاظت به تا ساتلی، د هغه د حقوقو دفاع به تا کولی، لیکن نن ته خپله راولاړ سوی د هغه په حق کې، د هغه په عزت کې لغتې وی، نو دا چې د هغه سره لوی خیانت وکړي چې هغه په تا باندې باور کوي، لیکن نن ته رالی د هغه عزت دې د خاورو سره خاورو کوي، نو دا د خیانت وکړي. خیانت بله کبیره ګناه ده. او دا شان نور هم ډېر کبیره ګناهونه د دې سره یوځای کېږي. غرض دا دی عزیزانو چې ځان ته کم څوک مسلمان وای، هغه د هرې صغیرې ګناه څخه لا هم ځان محفوظ وساتي، بیا به الله رب العالمین دته کامیابي نصیب کړي. او خاص الخاص بیا مسلمان د محمد علیه الصلاة والسلام امتی د کبیره ګناهونو ځان وساتي، او خاص الخاص د داسې ګناهونو ځان محفوظ وساتي چې هغه کبیره ګناهونه دي او هغه عظیم ګناهونه دي، په هغه باندې الله رب العالمین په غضب کېږي، او د دې ګناه په وجه مسلمان د بدبختۍ سره مخ کېږي، د هلاکت سره مخ کېږي. تاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.